بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو وطنوالو، د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم هېواد کې هم شته وي، د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو، څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې زه به نن په فیسبوک په ژوندۍ بڼه راځم، نو ځکه زه اوس تاسو په خدمت کې حاضر یم چې په باداره اونه تل ورېږي کاڼي. زه اول په خپل هدف خبرې کوم چې هغه ډېر ضروري دی. ګرانو وطنوالو، مبارزه او بیا هغه مبارزه چې د خپل وطن د آزادۍ لپاره کیږي ډېرې ستونزې لري او ډېرې قربانۍ غواړي. موږ د چا نه پردي حق نه غواړو. موږ د ډیورنډ لاین نه تر د اباسینه پورې اشغال شوي خپل وطن واپس راګرځول غواړو او د خپل وطن د آزادۍ لپاره هلې ځلې کول، هغې ته جهاد ویلی شي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو قول دی چې په کم ښه کار کې څومره هم تاخیر راولي، نو دومره به بیا زیاتې قربانۍ ورکوي. که په کال 1929 کې افغانستان په خپله ځمکه ورغلی وی، نو لږې قربانۍ بیا ورکولې. که په کال 1965 کې د اباسینه پورې په خپله ځمکه افغانستان ورغلی وی، نو د کال 1929 نه به مونږه زیاتې قربانۍ ورکولې. او که په کال 1901 کې په خپله ځمکه مونږ ورختلی وی، نو د کال 1965 نه به مونږ زیاتې قربانۍ ورکړې وي. نو اوس راځئ چې یو فیصله وکړو چې یا خو به د ډیورنډ نه تر د اباسینه پورې دا ځمکه پاکستان ته پرېږدو او د پاکستان د 5م ولایت په څېر به خپل ژوند تېروو او د کابل فیصلې به په اسلام آباد کې کېږي. لکه څنګه چې یوه ورځ د پاکستان د رئیس جمهور غلام اسحاق خان نه د مالیې وزیر د بجټ د جوړولو په اړوند باندې مشوره کوله، نو غلام اسحاق خان ورته وویل چې د 5 ولایتونو دپاره بجټ تیار کړه. نو د مالیې وزارت ورته وویل چې زمونږ خو 4 ولایتونه دي. نو غلام اسحاق خان ورته وویل چې افغانستان زمونږ 5م ولایت دی. نو ګرانو وطنوالو، که دا هر څه مونږ ته د منلو وړ نه وي او مونږ وایو صرف په بغارو باندې خپل ژوند تېروو چې لر او بر یو افغان او ډیورنډ نه منو، نو بیا خو تاسو په کورونو کې په قلاره باندې کښېنئ، په فیسبوکونو یو بل ته کنځلې کوئ او زه به هم د خپل د بچیۍ په شان د ژوند نه مزې واخلم. خو که موږ افغان ولس د اباسین نه تر د امو پورې د خپل وطن او د خپل ولس داوګیر یو، نو بیا به د خپل راتلونکي نسل لپاره قربانۍ ورکول غواړي. موږ په تېرو 43 کالو کې څه د پاسه 2 میلیونه خپل بچي، ورونه، خویندې، مشران، کشران او ماشومان د لاسه ورکړل او اوس هم لګیا یو قربانۍ ورکوو. خو هېڅ لاسته راوړنې ونه شوه، ځکه چې موږ ته خپل اصلي دښمن او خپل هدف نه و معلوم. په خپل منځ کې مو د یو بل په مرۍ چړې کېښودې او د چا لپاره؟ د خپل دښمن لپاره. د امریکا پخوانی رئیس جمهور جان اف کینیډي وایي که تا سره ډېر لوی طاقتور فوج وي، ډېر جنګي جهازونه، ټینکونه، ان تر دې چې که اټم بمونه در سره هم وي، خو چې تا ته خپل دښمن او خپل منزل نه وي معلوم، نو هغه هر څه بېکاره دي. نو زه لګیا یم او ډېر کوشش کوم چې زه خپل ولس ته خپل دښمن او خپل منزل وښایم، او هغه دا چې زموږ ازلي دښمن پاکستان دی او منزل او هدف مو اباسین دی. دا زما د ټولې 40 کالو د مبارزې اولنی او آخري مرام دی. او که تاسو وایئ چې موږ به په ارګ او په کورونو کې ناست یو او پاکستان به راته ټلیفون وکړي چې راشه د خپله ځمکه به واخلئ، نو بیا د دې پاتې نیم افغانستان نه هم لاس ووینځئ. ګرانو وطنوالو، نور په تشو بغارو نه کېږي. که په بغارو کېدلې، نو موږ د لر او بر پښتانه به 180 کاله د یو بل نه جدا نه پاتې کېدو. نو موږ خو په دې لاره
یو سل او اتیا کاله سفر وکړو چې څوک به راشي او موږ ته به ووایي چې راشي او د خپل ځمکه واخلي، خو د هغې لارې هېڅ نتیجه ورنه کړه. نو یو مشهور ساینسدان دی آینسټاین، هغه وایي چې کوم یو کس په یوه لاره ځي او خپل منزل ته ونه رسي او دی بیا هم په هغه لاره ځي، نو د دې نه بل بېوقوف انسان نشته. زه دلته یو بله ډېره تاریخي خبر کول غواړم. هر کله چې په کال 1806 کې د الکساندر برز په مشرۍ کې یو وفد کابل ته راغی، نو د خبرو په جریان کې ورته امیر دوست محمد خان وویل چې ماله د سیکانو نه پېښور واخلئ. نو الکساندر برز والا ډېر سپک جواب ورکړو چې سیکان خو د بهر نه راغلي دي او د کوزې پښتونخوا خلک ستاسو خپل پښتانه وروڼه دي، نو نرشه په خپله پې وشه او خپل وطن ترېنه واخله، په ما یې ترېنه اخلي. د امریکې یو بل رئیس جمهور روزولټ وایي چې که د چا سره هم خبرې کوې نو په لاس کې به ډنډه ښه مضبوطه ساتې، نو مخکې به ځې ګنې مخکې نشي تللی. خو د بده مرغه موږ ښه مضبوطه ډنډه په لاس کې نه نیسو، بس منتونه او زارۍ ورته کوو چې خدای ته وګورې موږ معاف کړی او په افغانستان کې لاس وخنه مه کوې. او هغوی په زړه کې خاندي چې ښه نارانم مونتې دي، په سر سره یې ټکوو او بیا هم نه راپاسي. یو انګریز لیکوال دی کرنل ایچ ډي هوچسن په خپل کتاب کمپین انترا کې لیکي چې قبایل او افغانان دا هغه خلک دي چې ښه ډزوه مخ سر پې وپړسوه او بیا ورته وایه چې راځه چې خبرې وکړو، نو ښه په قلاره به در سره خبرو ته کښېني. نو څوک پاکستان د برطانوي هند یو ناجایز اولاد دی، نو پاکستان هم د انګریزانو پالیسۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. زموږ قبایل وروڼه او افغانان وروڼه تباه او برباد کړل، قبایل هم ځان ته کېنول او افغانان هم ځان ته کېنول. نو قبایل ورته هم وایي چې موږ ستاسو د قانون د لاندې ژوند تېرول غواړو، او چې په ټولټاکنو کې کوم قبایل کامیاب شو نو چې د پښتونخوا اسمبلۍ ته ننوتل، نو په پټکو کې د پاکستان واړه واړه بیرغونه ټومبلي وو. او د افغانستان دولت ورته هم وایي چې بس موږ ته چوکۍ راکړئ، نور چې تاسو څه وایئ نو هغه به موږ منو. نو دا هم هغه د کرنل ایچ ډي هوچنسن خبره ده چې هم دا افغانان او د قبایلو سره به څه کوي چې بیا ځان ته په ګوټو کې. اوس موږ ته پاکستان وایي چې ډیورنډ لاین راسره ومنئ او چې افغانستان ورسره په رسمي توګه ډیورنډ لاین ومني، حالانکه په غیر رسمي توګه ورسره منلی دی. نو چې افغانستان کله په دریاسر باندې بندونه جوړوي نو پاکستان به ورته وایي چې دا به نه جوړوي، ځکه چې په دریای کابل پاکستان بندونه جوړ کړي دي. نو په هغه وخت کې به اوبه په پاکستان باندې کمیږي، نو بیا به په هغه وخت کې مونږ افغانان څه کوو؟ ټوپک ته به لاس کوو نه؟ ګرانو وطنوالو، دا زمونږ تقدیر دی چې وار به مونږ په پاکستان پسې ټوپک راخلو. ګنې مونږ د محکوم افغانستان پښتانه به فزیکي طور او د آزاد افغانستان پښتانه به روحاني طور ټول عمر غلامان یو. ګرانو وطنوالو، داسې انګېرل کېږي چې انسانان تر ټولو له هغه چا سره اړیکې لري چې څوک د ژبې، کلتور او د تاریخ په لحاظ سره دوی ته نږدې وي. د سرحداتو یو پوه رابرټ منډیل هم استدلال کوي چې که چېرې سرحد د قومونو تاریخي حدود سره په مطابقت کې نه وي نو شخړې او جنګونه به منځته راځي. د سرحداتو یو بل پوه هوټم وایي سرحدونه هغه خلک جلا کوي چې په مختلفو قومیتونو پورې اړه لري. په دې توګه هغه باور لري چې د جغرافیې ترڅنګ د سرحدونو په مطالعه کې ټولنیز، کلتوري او اقتصادي اړخونه هم باید په پام کې ونیول شي. هغه په دې باور لري چې دا قومونه د دوی ټولنیز دودونه، دا جغرافیایي او سیاسي سرحدونه، حتی د دولتونو او سرحدونو له رامنځته کېدو نه ډېر د مخکې نه شتون درلوده. سید جمال الدین افغاني وایي چې مذهبونه ډېر زر زر بدلېدی شي، خو د یو قوم ژبه، کلتور او تاریخ پیړۍ اخلي چې بدلېږي. نو جمال الدین افغاني خپلې ژبې، خپل کلتور او تاریخ ته په مذهب باندې فوقیت ورکړی دی. او بیا وایي که چېرې یو مذهب د یو قوم چې د هغوی ژبه، کلتور او تاریخ سره مضبوطې اړیکې ولري نو دا به نور هم د کامیابۍ سبب وګرځي. ګرانو وطنوالو، د بل هېواد د مالدارو سرچینو سیمو کنټرول ترلاسه کول د سرحدي شخړو او جګړو لامل کېدی شي، په ځانګړې توګه په هغه وخت کې چې د سرچینو کموالی د پام وړ وي. د دوه هېوادونو په منځ کې چې کله داسې کرښه راښکدلی شي چې په هغې کې د یو اړخ ګټورې سرچینې د بل اړخ په قبضه کې راشي نو جنګ به حتمي کېږي.
لکه پاکستان د ډیورنډ د خط نه تر د عباسینه پورې د افغانستان په ځمکه قبضه کړې ده چې دا ټوله رقبه د معدنیاتو نه ډکه ده او د افغانستان اوبه پاکستان په مړخټه لګیا دي او استعمالوي. نو په داسې حالاتو کې به یو ځل جنگ خامخا کیږي او که افغانستان جنگ نه کوي نو د افغانستان د قام خرڅه او وطن فروشه مشران اول انګريزانو ځان ته په ګونټو کې نولي او اوس د انګريزانو ناجیز اولاد پاکستان ځان ته په ګونټو کړي دي او دی ورته لاس پنامه باندې ولاړ او شرم ولا هم نه ورځي. او چې څوک د خپل وطن او د خپل ولس لپاره جنگ کوي نو دا قام خرڅه او وطن فروشه مشران ورته په لار کې خډونه چوي. د وطن مثال د مور دی او چې څوک د وطن په ناموس معاملې کوي نو هغه د خپل مور په سر باندې معاملې کوي او د خپل مور په ناموس باندې معاملې کوي. ګرانو وطنوالو، کله چې د پولې د شخړو وجه قومي ستونزې وي نو احتمال لري چې د تاوتریخوالي د شخړو او د جنگ وجه جوړ شي. دا ځکه چې خلک د قومي مسلو په اړه په کلکه احساساتي او تاوتریخوالي سره عکس العمل ښيي. د افغانستان او د پاکستان په منځ کې خو قومي د ځمکې او د سرچینو ستونزې دي. نو آیا دا ستونزې به بغیر د جنګ نه څنګه حل کیږي؟ د درېیمې نړۍ هیوادونو کې د ځمکې اهمیت ډېر لوی رول لوبوي او بیا خاص کر په هغه ځمکو چې کوم ځمکې د هیواد د اشغال شوي وي نو د ځمکې دعوې به خامخا منځته کیږي. ځکه چې د افغانستان ځمکه اول سیکانو بیا انګريزانو اشغال کړې وه او بیا خپل ناجایز اولاد پاکستان ته په حواله کړه. نو دا خبره به یو ځل شخړې او جنګونو ته حتما ځي. د پولو په اوږدو کې د راتلونکي شخړو او جنجالونو د مخنیوي لپاره دولتونه باید مختلف عوامل په پام کې ونیسي چې دا جغرافیایي، تاریخي، ټولنیز، کلتوري او سیاسي عوامل دي. په داسې حالاتو کې دا احتمال شتون لري چې په راتلونکي کې شخړې، لانجې او جنګونه رامنځته نشي. خو هینګ واټن هوټم لیکي چې سرحدونه دوه قسمه وي. یو طبیعي سرحد بللی شي چې د غرونو، سیندونو یا صحراګانو ترتیب شوی یو سرحد وي چې هغې ته ښه سرحد ویلی شي، او دویم غیر طبیعي سرحد چې هغې ته بد سرحد ویلی شي. اوس اباسین د افغانستان یو طبیعي سرحد دی او دا قسمه سرحد ته هوټم وایي چې دا ښه سرحد دی. او د ډیورنډ کرښه غیر طبیعي کرښه ده ځکه چې په موږ په زور راتپلې شوې ده او هوټم وایي چې دا قسمه غیر طبیعي کرښې په راتلونکي کې ډېرې شخړې منځته راوړلی شي او خاص کر هغه شخړې چې قومي عنصر لري، خطرناکې، حساس او د حل لپاره ډېر مشکل لري او بل ډول دا قسمه شخړې د ډېر وخت لپاره دوام لري. د استعماري پولو په اړه باید یادونه وشي چې دا ټول سرحدونه معمولا د استعماري ځواک د ګټو پر اساس نیول کیږي او نور عوامل او د راتلونکي شخړو احتمال په پام کې نه نیول کیږي. نو ځکه احتمال شته چې دا قسمه کرښې ستونزې او جنګونه رامنځته کړي. یو روسي لیکوال دی ټالسټای، هغه لیکي چې ټول خوښ سرحدونه یو شان دي، په داسې حال کې چې هر ناخوښه سرحد په خپله کې یو ستونزه ده. د ملکونو په منځ کې چې کوم سرحدات د دواړو هیوادونو په خوښه منځته راشي نو د هغه هیوادونو په منځ کې په راتلونکي کې هیڅ ستونزې نه وي او هغې ته د خوشحالۍ سرحدونه ویلی شي. خو چې کوم سرحدونه د دواړو ګاونډیانو هیوادونو په منځ کې د دواړو هیوادونو په خوښه نه وي منځته راغلي نو په راتلونکي کې هغه د یوې لوی ستونزې سره مخامخ کېدی شي. ګرانو وطنوالو، اوس به زه راشم په دنیا کې د ګام د مسؤلینو د ټاکلو په اړوند. په دنیا کې د ګام مسؤلین لګیا دي ټاکل کېږي. نو اخر د دې ضرورت ولې پېښ شو؟ ځکه چې 108 کاله وشو چې موږ لر او بر د یو بل نه جدا شوي یو، خو په دنیا کې یو هیواد هم داسې نشته چې هغه د ډیورنډ لاین نه واخله تر د عباسینه پورې ځمکه د افغانستان ځمکه ومني. هغوی وایي چې دا د پاکستان ځمکه ده ځکه چې د افغانستان یو دولت هم د خپلې ځمکې او د دې د خپل ولس ذکر نه دی کړی. هر کله چې ما د ګام بنسټ په کال 2019 کې کېښودو نو ما ملل متحد، ناتو، یورپین یونین، روس، چین او د دنیا نورو ډېرو هیوادونو ته یو لوی مکتوب ولیکلو چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان د افغانستان 1,40,000 مربع کیلومتر ځمکه نیولې ده. تر څو چې دا ځمکه افغانستان ته واپس میلو نشي نو دا ستونزې او دا جنګونه ختمېدی نشي. بیا یو 2 کاله مخکې ما په 5 ژبو کې دنیا ته په ویډیو پیغامونو کې ویل پکار ده چې د دنیا چې څومره هیوادونه دي چې دوی د ډیورنډ تر د عباسینو پورې ځمکه د محکوم افغانستان په نوم باندې یاد کړي.
نو ماته د یو هیواد یو سفیر وویل چې ماشاءالله خبره خو دې ډېره ښه خبره کړې ده خو شورای د خپل وطن افغانستان نه وکړه نو زما سره بیا د دې خبرې جواب نه و بیا چې زه په دنیا کې ګرځېدم نو که سیاسون به او که د دولت کسان به نو ما به ورته ویل چې دولت نه غواړي چې لوی افغانستان جوړ شي خو د افغانستان ولس لوی افغانستان غواړي خو چې کله زه دوه واره د افغانستان راوشړلی شم او یو کس هم زما دپاره افغانستان کې راپورته نه شو نو ما ته هغوی وویل چې نه د افغانستان دولت غواړي او نه افغانستان ولس غواړي چې لوی افغانستان جوړ شي نو ته یوازې په یک سره باندې لوی افغانستان جوړې خو ما حوصله نه بایلله او خپل کار له مې دوام ورکړو بیا ما وویل چې ما خو دې ټولو هیوادونو ته مکتوبونه لیکلي وو خو هغې نتیجه ورنه کړه نو اوس به زه د دنیا په ګوټ کې د ګام دپاره استازي ټاکم او په دنیا کې به هر ځای کې به موږ په هر یو هیواد کې د هغې ملک د بهرنیو چارو وزارتونو ته دا مکتوبونه ورکوو چې پاکستان په دې وجه د 43 کاله په افغانستان جنګ راته پړی دی چې دوی د افغانستان ځمکه نیولې ده او د افغانستان نه ویریږي چې په افغانستان کې امن او سوله راشي نو افغانستان به بیا د پاکستان نه د خپلې ځمکې تپوس کولی شي خو اوس وخت راغلی دی چې اوس به هم موږ قانوني طور او هم د ټوپک په زور خپله ځمکه ترلاسه کوو نو دنیا به موږ په دې خبره قایل کو چې موږ پاکستان دې خبرې ته مجبور کړو چې په خپله ځمکه باندې ورشو په دنیا کې به موږ لاریونونه هم او د پاکستان د سفارتونو خلاف به قسم جلسې جلوسونه هم کوو نو د دې لپاره موږ استازي وټاکل خو دا ډېره سخته لاره ده چې څوک دومره زړه جرأت مړانه او د لوی افغانستان سره مینه ونه لري نو مهرباني وکړئ ما خبر کړئ چې زه هغلته بل استازي وټاکم دا د کمزور زړونو د خلکو کار نه دی په افغانستان کې چې کوم کسان په کومو ولایتونو کې ټاکل شوي دي نو پکار ده چې هغوی په خپلو ولسوالو کې یو مسؤل وټاکي او بیا به موږ سره راجمع کیږو زه به هم انشاءالله وطن ته درځم او بیا به فیصله کوو چې اوس به خپل پروګرامونو له څنګه عملي شکل ورکوو چې که هغه د قانون د لارې وي که هغه د ټوپک د لارې وي اوس به زه دې خبرې له راشم چې ما د پاکستان دپاره د یوکرین نه ټینکونه اخیستي خو زه د لوی افغانستان مینوالو د ګام ملګرو ته مبارکي وایم چې تاسو وګټله د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو قول دی چې کله ته یو خبره وکړې او ستا مینوال ستا مرسته ونه کړي او ستا مخالفین ستا مخالفت ونه کړي نو ته پوه شه چې ستا په خبره کې وزن نشته اوس زه لږ په تفصیل کې څه حقیقتونه تاسو ته بیانول غواړم خو دې ته تاسو ډېر غور وکړئ تر څو پورې چې دا خبرې دي نو د دې خبرو نه تاریخ ډک پروت دی زه چې کله کاناډا ته راغلم نو د هر چا ټولنه وي خو د پښتنو ټولنه نه وه نو چې کله په کال 2002 کې ما په کاناډا کې د پښتنو د کلتوري ټولنې کینیډین پښتون کلچر اسوسییشن بنیاد کې خودو نو یو هفته مخکې په رادیو او په اخبارونو رسنو کې راغلل چې په 10 د مارچ کال 2002 کې به د پښتنو جرګه وي او د پښتنو ټولنه به جوړیږي چې په هغې کې به د لر او د بر پښتانه شامل وي نو ماته یوې جینۍ ټلیفون وکړ خو پښتو ورنه ورتله نو ماته وویل چې زه به په انګلیش کې تاسو سره خبرې وکړم نو ما ورته وویل مهرباني کوه نو هغې ماته وویل چې ته د پښتنو کلتوري ټولنه جوړې نو ما ورته وویل چې او بیا مې ورته وویل چې د دې ضرورت ولې پېښ شو نو دې ماته وویل چې هڅې ځان له خپل وخت ضایع کوې دا کار مه کوه د دې شي هېڅ ضرورت شته نو ما ورته وویل چې ستا نوم څه دی او ته څوک یې نو دې وویل چې زما نوم سوریا دی او ټلیفون یې بند کړ خو ټلیفون یې د انون نمبر نه کړی و چې نمبر یې نه ښکارېدو نو زه پوه شوم چې په ځینو خلکو دا تنظیم ښه ونه لګېدو بیا چې کله ما په کال 2009 کې د پاکستان نه د ازادۍ چغه وویستله نو ما په سوشل میډیا په دې باندې کار شروع کړ چې زمونږ د پلار لیک وطن افغانستان دی او په کار ده چې موږ د کوزي پښتونخوا پښتانه د پاکستان نه جدا شو او افغانستان سره شامل شو زما یوې خبرې ته ډېر په غور سره ګران ورونو خو د غوږ کېدی چې دا کړی څنګه د یو بل سره جنګېږي بیا په کال 2012 کې ما د ګریټ افغانستان مومنټ د لوی افغانستان د غورځنګ د ګام بنسټ کېښودو او په فیسبوک یوټیوب او ټویټر باندې مې د خپل ولس روزنه شروع کړه او خاص کر د محکوم افغانستان د ولس چې د یو ډېر لوی سازش لاندې د خپل تاریخ کلتور او ژبې نه قصدن ډېر لرې پاتې شوي دي د خلکو زما سره رابطې وي ما به په پښتو کې د خپل ولس لپاره
او په انګریزي کې د دنیا لپاره ویډیو تیارول او دنیا باندې خبروله تر دې چې د پښتنو ټول تاریخ مې په 15 کال کې په ویډیوز کې بد کړ چې بې تعلیمه او بې سواده کسان هم کتل شي په کال 2015 کې ما د یو ورځپاڼې بنیاد کېښود چې نوم یې دی د وایس ټایمز د وخت اواز چې هر ورځ په پښتو او په انګلیش کې نشر کیږي هلې ځلې شروع وي چې چېرته به هم په دنیا کې څه هم جلسې او جلوسونه وو نو ما به پکې شرکت کولو په دغه وخت کې د پاکستان د فوج کسان د شپې 11 بجې ټکر ته لاړل او زمونږ د کور او د حجرې جیر چاپېره فوټوګان واغېستل د ورځې به بیا زمونږ د حجرې نه بهر دکانونو ته راتلل استخباراتي کسان نو به هغوی زما په اړوند د دکاندارانو نه تپوسونه کول بیا یو ورځ نیر زمونږ حجرې ته راغلل او زما وراره سره ملاقات وشو او دغه نه پوښتنې زما په اړوند شروع کړې او دمکې او اخطارونه ولا ورکړل نو ماته د ټکر نه ټلیفون راغی او ویل چې 3,000 کسان د فوج په ګاډو کې ټکر ته راغلي وو نو ما یو ویډیو وکړه چې زما په یوټیوب چینل د پښتون ټي وي باندې پراته ده چې نوم یې دی پاکستان فریډم فایټرز زما په ویډیو کې دا هم شته چې په کوم تاریخ دوی زما کور ته ټکر ته راغلي وو او هم په هغه ویډیو کې ما د پاکستان پاسپورت د پاکستان په مخ ورغورځاو هم په هغه ویډیو کې ما ملل متحد ته خواست وکړو چې پاکستان زما فیملی په ټکر کې تنګوي بیا ما ملل متحد ته هم یو خط په تفصیل سره ولیکو او بیا زه خبر نشم خو د هغې نه پس دوی زما کور ته تللي نو لکه چې اقوام متحده ملل متحد دوی ته اخطار ورکړی وي بیا زه په کال 2014 2013 او 2012 کې افغانستان ته لاړم خو په دې کې 2 واره زه راوشللی شم خو چې کله نقیب الله مسعود شهید کړی شو خدای پاک دې وبخي نو مسعود تحفظ مومن جوړ شو چې بیا په پښتون تحفظ مومن باندې بدل شو او د افغانستان دولت ملاتړ وکړو څنګه چې د افغانستان بچیانو د باچا خان ولی خان او د صمد خان اچکزی ملاتړ کولو نو په افغانستان او په بهر دنیا کې لاریونونه شروع شو ما ورته په یورپ کې په 3 لاریونونو کې په بشپړ توګه شرکت کړی دی چې خلک یې دلته ګوا دي د خپل وخت مطابق به ورله پیسې مولېږلي ځکه چې ما ویل زموږ قبایل ورونو سره ډېر به ظلم پاکستان کړی دی او پی ټی ایم والا د ظلم خلاف راپاسېدلي دي نو په کار ده چې د دوی مرسته وکړي شي خو په یو میاشت کې دننه زه پوه شم چې دا د لوی افغانستان خلاف یو ډېر لوی سازش دی چې د لوی افغانستان مخه ونیسي د پی ټی ایم یو ډېر اهم غړی په واشنگټن کې چاته ویل چې زما خو دا خیال و چې پی ټی ایم د مشال ټکر د لوی افغانستان مرسته کوي او سپورټ به کوي خدا خو د لوی افغانستان مخنیوي کوي نو هغه د خپل خدای نه استعفا ورکړه او د پی ټی ایم نه ووتو ګام پځې پاتې شو خو پی ټی ایم او پی ټی ایم ارزه کناري شروع شي او زمون افغانان رونه خو غر او ګر نه ګوري خو سجده ورته کوي نو یو غوبل جوړ شو او درته نه پښا کېناستم ما ویل دا د وبو بلبل خیره او ډیره ضربه پته ولګي زه چې ارکله په کال 2013 کې په کابل کې وم نو مالا یو کس هوټل ته راغی چې نوم یې دی عطا الله صادق په امریکا کې ډېر لوړ تعلیم کړی دی اوس هم په کندهار کې دی نو ماته وایي مشره یو ډېره عجیبه خبره مې اوریده وی اوس د امنیت د دفتر نه راغلم او هغوی راته وویل چې منظور ډېر لوی زیاتې وکړو چې محکوم افغانستان کې کوم اصلي قام پرسته خلکو او هغوی د زړه نه لوی افغانستان غوښتو او د مخې په انتظار کې غلي ناستو خو چې پی ټی ایم راغی نو هغه کسانې دولت ته په ګوته کړل اوس به د پاکستان دولت یو کس رانیسي او وژني به دا هغه وخت چې نه ارمان لوګنی مړ شو نه طاهر داوړ مړ شو او نه علي وزیر شهید شو په سوات کې د پی ټی ایم جلسه وه په هغې کې محمود خان اچکزی بیانیه ورکوله چې د پی ټی ایم 15 مطالبې دي چې دا د پاکستان د 10 منټو کار دی خو دا کار پاکستان ځکه نه کوو چې په پاکستان کې 2 سیاسي پارټۍ وي چې یو د باچا خان د کورنۍ او بل د صمد خان اچکزی د کورنۍ پورې تړلې وه او دوی به په پاکستان کې دننه د پاکستان د قانون د لاندې په پاکستان کې د پښتنو د حق لپاره د عدم تشدد د لارې خبره کوله خو چې کله دریم فلاحي پرشر ګروپ پی ټی ایم منځته راغی هغوی هم د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړي او پی ټی ایم دا خبره کوي چې دا موږ په عدم تشدد غواړو نو پی ټی ایم ته یا محمود خان د محمود خان د پارټۍ نه او یا د اسپندر ولی د پارټۍ نه پارټونه خلک راغلي دي بلکې د نورو پارټونو دلته خلک نه دي راغلي صرف د ان پی او د پښتونخوا ملي پارټۍ نه خلک راغلي دي او دغسې تش په نوم د پښتون خبرس سیاست د دوه په ځای باندې په درو برخو کې وویشل شو او دا پاکستان غواړي چې ولې فزیکی تور پښتانه په څلورو برخو کې ویشلي وو فاټا شمالي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا او د میاوالي او اټک ضلع نو اوس سیاسي تور په درو برخو کې ویشل ان پی پښتونخوا ملي پارټي او پی ټی ایم
د پی ټی ایم د مشرانو د خلینا دا خبره په ډاګه ویل شو چې لر او بر نه زموږ دا مطلب نه دی چې ګنیو افغانستان موږ په پاکستان کې خپل د قانون د لاندې خپل حل ځل کوو او که د افغانستان د پښتنو سستون دی نو هغه په افغانستان کې راپاسي او په افغانستان دولت نه خپل وختونه وغواړي زموږ په هیڅ کار نشته ما یو میاشت مخکې یو ورځ اعلان وکړ چې زه به په 15 د جنوري کال 2000 کې د لوی افغانستان لپاره د خپل پلان بي اعلان کوم نو هم په دغه ورځ هم په هغه وخت چې کله به ما خپل پلان بي بیانوم شمشاد ټي وي د منظور نه انټرویو اغشتا زما پروګرام شلمټو او د شمشاد ټي وي مرکه یو غنټه او په سبا په 15 د جنوري د پاکستان دولت منظور اونیو او په سوشل میډیا یو غوغا جوړ شو دا هر څه د دې لپاره چې د ګام د پلان بي نه د خلکو په بل الف وړوي او یو څو ورځې پسې راخلاص کو نو یو کس د وزیرستان دی نو هغه په پوسټ کې لیکلي دي چې باید څوک د دې جواب راکولی شي چې منظوري ولې اونیو او ولې پرېښودو نو دا نور څه نو خو د ګام د پلان بي مخنیول وو اوس ورځې مخکې ما د مسؤلینو خبرې خپل ملګرو سره شریکولې دې خبرې ته ډېر په غور سره وکړې په اماراتو کې د منظور یو کس دی هغه ته منظور وایي چې کله موږ راپاسېدو نو د پاکستان آیسای مشال ټکر په موږ پسې راوویستو نو دا فیصله زه په خپل اولس باندې پرېږدم چې زما مبارزه د منظور نه مخکې وه او که وروسته بلکې منظور د پاکستان ادارو د ګام د مخنیوي لپاره راوویستو چې د لوی افغانستان پروژه اعلان کړي او بیا هم دغه منظور د اماراتو کس په خپل فیسبوک باندې لیکي چې مشال خان په کاناډا کې اوسي او کریمه بلوچ هم په کاناډا کې اوسي نو کریمه بلوچ خمړه شو خو مشال ولې نه وجني نو زه خو په کاناډا کې ژوند تیروم نو منظور علي وزیر او منصور داور خو په پاکستان کې دي نو هغوی ولې نه وجني او هم هغه کار دغه کس وکړو ټینګونه والا چې څو دا ټینګونه دي چې مشال د آیسای د جرنیل سره د پاکستان د ټینګونو اغوستلو لپاره د بل خار ته تلو او د آیسای کس دی تاسو اوس د منظور د امارت د دې کس او د دې ټینګونو والا خبره ته وکړي چې دا درونه بالکل یو خبره کوي ځکه چې ما ګناه وکړه چې ما په دنیا کې د ګام مسؤلین ټاکول شروع کړل او چې کله دا خبره شروع شي نو په دنیا کې په پاکستان کې یو غوغا شروع شوه ځکه چې اوس ما په دنیا کې د ګام د لپاره مسؤلین ټاکول شروع کړی دي کله چې ما په دنیا کې او بیا خاص کار په هندستان کې د ګام استاد وټاکل نو پاکستان سره هم پیدا شو او خپل انجنټانی په کار واچول خدا ټینګونه والا ډېر عجیب خبره کوي چې کله مشال په کال 1993 کې په ازبکستان کې نو د پاکستان د آیسای جرنیل مشال ازبکستان ته راغی او بیا دوی د یوکرين خارف خارته لاړ او مشال خان پاکستان لا 1500 ټینګونه واغشتل نو زه بدلته یو خبر وکړم چې زه د ازبکستان نه په کال 1900 او واتم کې وتلم او مسکو ته لاړم بیا په کال 1990 کې پاکستان ته لاړم په کال 1991 کې بیا مسکو ته لاړم او یو درې میاشتې پس ما خپل بزنس وایند اپ کو او زه بیا اسلام آباد ته لاړم او بیا په کال 1999 کې زه لاړم کاناډا ته نو دا مشالان دوه چې په یو وخت کې په کال 1993 کې هم په ازبکستان کې او هم په اسلام آباد کې بل دا کڅوي چې دا ماته مشال په کال 2015 کې ویلي دي ښه او دا مې وایي چې مشال زما سره په حادثه کې یو هفته په کور کې تیر کړی دا نو چې د سره ما یو هفته په کور کې تیر کړی دا نو په دې شپه کاله کې د سره زما چرته یو ایمیل یو ټلیفوني رابطه او یا چرته بل څه داسې خبره شته چې زه د سره په کور کې پاتې شوم نو دته دا خبره اوس ور پیدا شو چې ما په دنیا کې د ګام استازي ټاکول شروع کړل دا 15 کاله پس دته دا خبر راځي شو ګورې ورو ما د برق په انجینری کې ماستری کړی دا خو ما یو ورځ هم دندانه کړې او خپل بزنس شروع کړی خو ما ځان له د بزنس لپاره څه خاص اصول ټاکلي دي چې زه په درې سيزونو کې کار وکړم یو په سیګریټ کې بل په شرابو کې او دریم په وسله کې دا درې شیونه په دې کې به زه بزنس بالکل وکړم بل دا کسوي چې زه د خارکف په خار کې د ټینکونو کارخانه ته تلم او هغه ته د پاکستان لپاره 1500 ټینکونه اغشتو نو زه اوس یو خبره کول غواړم زه په یو داسې کور کې زیږیدلم چې زمونږ په کور کې سیاست او تصوف دی زمونږ په کور کې چې کم عبادت کیږي نو هغه ماته پته ده ضرورت دې خبر نه خو وخت راغی نو کومه نو ځکه زه سیاست ته لاړم او سردار علي تصوف ته لاړم
اوس زه دلته یو ډېره عجیبه خبره کول غواړم. زما مشر زوی دی، بلکې د هغه 9 کاله عمر دی او بایو کیمستري یې کړې ده، په هغې کې MSc کړې ده، او بل زوی مې د 14 کالو دی چې هغه وکیل دی، او لور مې یونیورسټي خلاصه کړې ده، او دا ټول په ډېرو ښو نوکرو باندې دي. خو اوس خبره زما او د خدای پاک په منځ کې راغله. که ما چېرته په ژوند کې یا سګرټ یا شراب او یا د وسلې یوه ګولۍ، ټینګونه خو ډېره لویه خبره ده، هم خرڅه کړې وي، نو او یا بله خبره، زه د ښار ته تللی یم او دا ما په سترګو م لیدلي، نو زه پاک الله ته دا دعا کوم چې یا خدایه که دې کې ما یو کارم کړي نو زما دا 3 بچي زما نه واخلي. خدای د بل طرف ته خبره کوم، که دا کار ما نه کړی نو یا خدایه زه تا ته سوال کوم چې د دې کس نه خپل بچي واخلي. بل دی خو وایي دا ټانکونه والا چې په منظور پسې خبرې که دې وکړې نو زه به نورې خبرې راپرسې کړم. ما خو ورپسې خبرې وکړې او زه به درنه جامې وباسم، او دا مې د دې دپاره وکړې چې نورې خبرې ستاسې در وباسه، خبرې څه خبرې دي هغه وباسه. زه د بچیانو په شانتې ژوند تېروم، او تا خو یو ډېره عجیبه خبره کړې ده چې ما ستا کور کې وخت تېره کړې ده، نو زه خو نه تا پېژنم او ته نه ما پېژنې. تاسو کور ته بوتلې څنګه؟ مطلب دا دی چې ته په ایرپورټ کې ناست یې او ګاکونه بوځې کور ته په څه باندې پیسې ګټې، د هغې نه نشم هغسې ځکه چې تا زما په ښځه پسې خبرې کړې دي چې هغه یهودانه ده. زما ښځه یهودانه نه ده، زما ښځه مسلمانه ده. ما خپله ښځه مسلمانه کړې ده، او نه هغه یهودانه ده او نه هغه مخکې یهودانه وه. خو زه درته یو خبره کوم چې ما ته نن ستا په باره کې چې کوم معلومات رالل، که هغه مې در ښکاره کړل نو د سترګو لګېدو نه بوځي. خو زه په داسې کور کې نه یم زېږېدلی، زه یوسف زه یم، زه په یو ډېر لوی خاندان کې زېږېدلی یم. ما ته مې مور پلار دا نه دي ښولي چې له چا په ښځو پسې خبرې وکړه، زه له چا په ښځو پسې خبرې نه کوم. اخر کې صرف یو خبره بله کوم، که دې ټانکونو والا کې دې د خپلې مور نه پیدا یي او د ده یو پلار یي چې زما یقین نه راځي، نو دې د قرآن په سر راشي او ما به قرآن راوړي، او په دې قرآن به دې لاس دی چې ما د سره اته تېره کړې ده، او زه د خلکو ښار ته تلم او د سره معلومات دي. دا قرآن به دې هم راوړي او زه به هم راوړم، او ما سره په لایو پروګرام باندې راشي. دا خبره زه درته کوم، ځکه چې د چا یو پلار یې هغه داسې کار نه کوي. دا یو کس لیکي حمیدالله عمر خیل چې مشال صاحب ته به کله کابل ته راځي چې زه در سره ملاقات وکړم. ګرانه ما یو خبره کړې ده چې زه 3 پیرې درلم، 2 پیرې زه راغلی یم. ما ته چې خپل ولس کلم وي، کلم چې ما ته خپل ولس دا خبره وکړه چې بس مونږ تیار یو او ته راځه، او د هغه دولت په دې مجبور کړي چې ما ته ویزه راکړي او زه افغانستان ته درځم، نو زه په هغه وخت درغلی. دا زما وطن دی، زه به دې ته درځم. خو که تاسو د دنیا تاریخ وکتل نو د دنیا په تاریخ کې داسې ډېر مثالونه دي چې خلک د خپلو ملکونو نه شړل شوي دي او بیا خپل ولس واپس راوښتي دي. خمیني 15 کاله په فرانس کې تېر کړي، فیډل کاسترو د کیوبا نه تلو او په امریکا کې و، لینن هم په جرمني کې وخت تېر کړی. خو چې کله ولس راپاسېد نو هماغه کسانو چې خپل وطن ته واپس لاړل. دا زما وطن دی او دې وطن ته به زه درځم انشاءالله. دا یو کس لیکي چې مشره خفه کېږم، دا کس چې په ستا متعلق کې کوم بیان ورکړی د مخکې چا پېژندم نه، خو ستا په وجه ځان مشرو، نو خیر دی چې څه لیکلي دي خو ډېر زر به خلک وپېژني. مینه زما دې خبرو سره ګرانه څه کار شته نه، ځکه چې ما ته پته ده چې په پاکستان کې اور بل شوی دی، د پاکستان په دولت کې اور بل شوی دی. ما سره خبرونه دي چې هغوی سره فکر پیدا شوی چې دا ماشاءالله دا خبره کوم ځای ته روانه ده بوځي چې دا په دنیا کې دا خپل کسان ټاکل شروع کړل. پاکستان سره غم شوی دی، نو دا د هغوی ایجنټان یې راخوارې کړي دي په دنیا کې. نو زما په دې خبرو باندې هېڅ کار نشته.
دا روح الله نظری لیکي چې ژوندي اوسې مشره په پاکستانیانو د اور بل کړی دي. تاسو ته لا پته نشته ما ته د ډېرو خبرو پته لري چې په کومو ځایونو کې اورونه بل شوي دي او په کومو لکه زه تاسو ته یو بله لنډه خبره ورته کوم او بل ورځنۍ خبره ورته کوم. ما په اټلي کې یو کس وټاکو د پېښورو نن مې وټاکه او په ماښام ساعت مې ټاکلو او په ماښام مې راته خبر راکړه ما ته مشر وایي د پاکستان استخباراتي ادارې چې کوم دي زموږ کور ته پېښور ته لاړلې که دې د دې نه په قلاریږي نو خیر هم نشته. ما ته وایي مشر خدای ته ګوره زما نوم دغه ځای نه لر کړه نو که تاسو کتلي ما دغه نوم بیا دغه ځای نه لر کړه. اوس پرونی خبره ته کوم زموږ په ننګرهار کې چې کوم ملګری ټاکلی شوی دی هغه ته د پاکستان نه خبر راغلی دی چې ستا کور موږ ته هر څه معلوم دي او د هر څه نه په قلاره باندې کښېنه. نو ګوره زه دا خبره ما هم کړله په خپل بیانیه کې اوس هم کوم چې دا د هغې خلکو کار نه دی چې کوم د خپل وطن لپاره قرباني نشي ورکولی. دا د هغې خلکو کار دی چې کوم دړنه غواړي چې د اباسین نه تر دامو پورې دا زموږ د پلار نیکه وطن دی. موږ هسې به هره ورځ وړو نو راځئ چې یو قرباني په شریکه باندې په یو پیره باندې ورکړو او د خپلو بچو د راتلونکو لپاره. نو چې موږ سره اوس هم د ګام کم استازي دي او د چا څه ستونزې وي نو بېشکه موږ ته ویلی چې زموږ اوس هم وروڼه یې بیا به هم وروڼه یې بیا به هم وروڼه یې خیر د ستاسو د ستونزو موږ سره احساس دی. نو که چېرې تاسو ته څه ستونزې وي نو بلکل ما ته ووایئ چې زه په هغه ځای کې بل کس وټاکم ځکه چې په هر ځای کې ډېر کسان غواړي چې د خپل ګران وطن د لوی افغانستان لپاره قربانۍ ورکړي. دا یو کس دی چې پولینډ له تکوال د کسې شدي د نوم یې هم داسې پته نه چې څه نوم یې دی چې ته ولې پاکستان خلاف خلک راپاڅوي. دا زما بله ورځ یو پاکستاني سره مرکه وه نو هغه هم دا خبره کوله ځکه چې پاکستان درې څلوېښت کاله په افغانستان باندې اور بل کړی دی خو موږ چې اوس وایو چې نه لږ دا اور دې په لاهور کې بل شي نو پاکستانیانو سره فکر پیدا شو چې و دا خبره بل چېرته روانه ده. خبره داسې نه ده. زما کور ته 2.5 میلیونه جنازې راغلي دي خو چې د پنجاب کور ته یو 100 جنازې لاړ شي زه بیا ګوره چې دوی څه کوي. دې پنجابیانو خو په مشرقي پاکستان کې دوی خو صرف 11 سره جنګ وکړ 2.5 نه زیات پاکستان یې ورته پرېښود او 93,000 د پاکستان فوجونو خپل پتلونونه پرېښودل. نو خبره داسې ده چې دا د دوی خبره نه ده. که معلومات وکړه د پلار به یا په فوج کې یا به بیوروکرات کې نو خبره داسې ده ګرانه که تاسو 15 شپېتم کې په جنګ کې ما د اوښ پلونه جوړو که نه نو په موږ باندې 40 کاله جنګ راتپلی خو بېغیرته په خپله راپسې نه راغی د خپل ورور راپسې رالېږی چې تر مخ لنګمارو که تاسو موږ پسې رالې نو تاسو ته موږ چلوخې خو موږ پسې تاسو زما خپل ورور رالېږی بېغیرتو او ستا په شانتې کسان هم راپسې رالېږي چې ستا کنځل هم ولیدل چې تا کوم کنځل وکړلې خو ګورو به چې مخکې څه کېږي. دا یو کس لیکي چې لانګ لیو انډیس. زما خو دا سوال دی چې خدای دې انډیس او زموږ په افغانستان آرمي د دنیا د ټولو له طاقتور آرمي او استخباراتي ادارې جوړې کړي. دا سالار سیاسي زاده لیکي چې مخالف ونه لري پلوي هم نه لري. ما خو ورته وویل چې په بالداره ونه تل ورېږي کاڼي. ګرانه که زما خبرو چا له زور نه ورکړي نن به راپسې د خپل ایجنټان نه راپرېښي. ما ته د ابراهیم لینکن یو خبره یاده شوه د امریکې د یو رئیس جمهور. هغه یو ورځ یو خپل مشاور د لاتینې امریکې ته ولېږه چې ته لاړ شې او هلته د لاتینې امریکو مختلفو رئیس جمهور سره میلاو شه. نو چې دی راغی نو د یو هېواد دی ورته وویل چې دا خو ډېر زیات د سپي بچی دی هم ته خپل خلک خفه دي هم ته پردي خلک خفه دي. نو هغه ورته څه وایي وایي موږ ته پته ده چې دا د سپي بچی دی خو تا ته پته نشته چې دا زموږ د سپي بچی دی. نو پاکستان باندې چې اور بل شو نو هغه خپل د سپي بچی چې کوم دی نو په ما پسې شروع کړل او بیا د هغوی د سپو د بچو بچي ما پسې خبرې شروع کړې د هغوی بچو ما پسې خبرې شروع کړې.
نو دا څه نوې خبره نه ده، ټول عمر داسې شوي دي. خو والله دوی ما پېژني نه، دوی ما نه پېژني. لکه زه چې ګوره د افغانستان راشنه کېدم د دې خلک چې به لاړ شو پاکستان کې به کېنه د افغانستان خلاف خبرې به شروع کړي، خو چې زه رالم دا زما وطن دی، دا ستاسو وطن نه دی، تاسو د چوکو دپاره راغلي او زه د مرګ دپاره درغلی وم. او چې چوکۍ نه نو سبب هم تاسو نه یې. نو ما نورم خپله خبره تیزه کړه چې زما وطن افغانستان دی. نو د ننګرهار نه یو کس دی، دغه دی، معلم دی، هغه راته په ټلیفون باندې وویل ټکر صاحب یو خبره ته وکړم. مې څه وایي زما دې په خدای قسم کې ما ته خپل پلار وایي چې کور ته مه راځه، او زه په جون کې کور ته لاړم، خو زه ستا د خپل وطن ته مینې ته حیران یم چې 2 پیرې مو شړلې او بیا ته وایي چې زما وطن افغانستان دی. وایي زه درته سلوټ کوم. نو ما ورته ویل تاسو په یو خبر باندې پوه نه یې چې زه د افغانستان ولس نه یم راشړلی، زه د افغانستان دولت راشړلی یم، او دولت نشته او سبا به نه، او د افغانستان ولس به ټول عمر موږ به ټول عمر یو بل سره اوږه په اوږه په شرکه سره خپل غم خدای کوو. او دا خلک دا کوم چې چوکو ته راغلي دوی به سبا نه نږدې زما د نننۍ خبرې دغه ساتئ، دا خبره یاد ساتئ. ما ته د مخ ورځ کې د کابل نه یو مشر سره ټلیفون وکړ، ویره زما کډه سره خبرې کوي. نو یو مشر ښځه وه، پاک الله دې خوشحاله لري، ما ته وایي یاره ټکر صاحب وایي بېګا مې مېړه ته وی چې یاره دا ټکر صاحب زبر دی که څه وجه ده؟ ما ورته چې ولې؟ و چې دې کوم خبرو کې نو هغه رښتیا کېږي. ما ورته خورکۍ زبر نه یم، خو شپه ورځ د خپل وطن په غم کې چې څنګه به دا خبرې مخ په وړاندې باندې ځي، او څوک دی کې زموږ کومکونه کولی شي او څوک زموږ خپو کې پرې کړی شي. نو مې زه په دې شپه ورځ لګیا ما څه داسې خبرې کړي، خو هغه به زه علي راښکاره کوم هم دلته مې کړي چې په هغې باندې ما ته ډېرو افغانانو که ظلم کړی، زه به هغه راښکاره کوم چې ما کومې خبرې کړی او څه وشو. په هغې باندې به زه انشاءالله تعالی چې تاسو سره په یو وخت کې خبرې کوم. ګوره ورور تاسو یو خبره کوم، ما تاسو دا خبر مخکې کړی، بار بار یې درته کوم. دا خلک کنځل کوي، ما ته کوي، تاسو ته نه کوي، ما ته کوي. خدای ته وګورئ، سوال درته کوم، مینه درته کوم چې چاله جواب مه ورکوئ، چاله بالکل جواب مه ورکوئ. ګوره چې هغه کنځلو کې او ته ورته کنځلو کې ستاسو مقام بیا یو شو، تاسو بیا یو ځای ته راغلی، او چې هغه کنځل کوي او ته نه کوې نو ستا مقام دغه نه ډېر چوت دی. دا یو کس دی سلمان شینواري چې په پنجاب خو پښتانه حکومت کوي. ګرانه اول خو دې د خپله ژبه اردو لږه پښتو کړه، ستا قومي ژبه څه ده؟ د پاکستان د 3% خلکو ژبه یې دغه کړې ده، قومي ژبه کړې ده. دا خو لږه پښتو کړه که نه؟ د پاکستان په فوج او په سیول ملیټري اسټابلیشمنټ او جوډیشري په هغې باندې چې دا ټول په دې کې 80% پنجابیان دي، په هغوی باندې پښتانه، بلوچ او سندیان دوی یرغمال کړي دي. او زمونږ پښتونخوا د ټول پاکستان 80% بجلی پیدا کوي، او دوی ته 14% یې ورته ویلي او 14% هم ولا کله ورکوي او کله نه ورکوي. او دوی چې کومه بجلی پیدا کوي هغه په باندې 1 روپۍ باندې هغه بجلی پیدا کوي، خو هغه بجلی د سنټر سره ده، هغه صوبې سره نه ده. نو چې سنټر ته هغه بجلی لاړ شي نو دوی له بیا په 1400 په 1500 او په 1400 روپۍ باندې یونټ ورکوي، پر یونټ ورکوي. سوچ وکړه، او دوی تیارې په 1 روپۍ په باندې په 1 روپۍ باندې. پاکستان کې محکوم افغانستان چې کوم دی زموږ پښتانه وروڼه، هغوی د خپل ضرورت نه 2 چنده زیاته ګیس پیدا کوي، خو ګیس درک په پښتونخوا کې نه لګي. په سند کې ګیس پیدا کېږي، په بلوچستان کې ګیس او معدنیات پیدا کېږي. اوس په یو خبرې راشو، ګیس په پښتونخوا، په سند او په بلوچستان کې پیدا کېږي، او مرکزی دفتر او جی ډي سي هغه په دغه کې دی، په اسلام آباد کې دی. بجلی په پښتونخوا کې پیدا کېږي او وبره هاوس په لاهور کې دی، او دا سنټر سره دی. ګیس په سند کې پیدا کېږي، هغه سنټر سره دی. خو غنم هغه په پنجاب کې پیدا کېږي، هغه د پنجاب سره دی، هغه په سنټر سره دی. او هر وخت
چې کله زړه غواړي خو صوبو له غنم ورکوي او که کله زړه غواړي نو صوبو له غنم نه ورکوي. بله خبره ده پنجاب د ټول پاکستان 1% ګیس پیدا کوي او 8% ګیس استعمالوي. چې کومې اوبه په پاکستان کې دي شینواري صاحب ډېر په غور سره وره په دې موره چې ته پاکستاني او زه افغانیم په دې موره اصل د په آزادو غوږونو باندې وره چې کومې اوبه دي نو د هغې استعمال چې کومې هر وخت اوبه اویلیبل وي چې هغه وي اوبه نو د هغې 8% هغه پنجاب استعمالوي 5.something وغیره هغه پښتونخوا استعمالوي 3 سلیکټر دا زما په پروګرام کې شته د اوبو په مسله کې دی کې هر یو شی مکمل پروت دی هغه دغه استعمالوي بلوچان او بیا یو ورځ اشرف الدین خدای پاک دې وبخښي چې کوم سېنیټر د امنیت پارټي هغه وایي چې دا اوبه موږ له هغه ټایم کې ملاویږي چې کله د فصل ته ضرورت نه دا کومې اوبه چې دوی موږ له 5% اصلاح کوي خو چې کله سیزن تیر شي نو برالرک چې بیا زموږ ته ضرورت نه دا پاکستان دی. زه یو بله ذاتي خبره درته کوم زه په کال 1909 کې د پاکستان په بورس باندې موږ راتلو ماسکو ته موږ 9 کسانو نو موږ اسلام آباد کې موږ راجمع شوو او هلته محمد علي خان هغه ټایم کې تعلیم منسټر و چې د هغه په وجه باندې موږ ته دا سکالرشپ مله شو ګیندا به نو مله شوي موږ پکې شپږ کسان دغه پښتانه اووه کسان د سندو د بلوچستان پکې یو کس نو باقي منده ټول پنجابیانو نو موږ ولاړو د تعلیم په وزارت کې ځکه چې محمد علي خان موږ ته وایي چې ما درته لا وړه غونډه پارټي کړې او ما سره یو ځای چیس کړی ځکه چې موږ په خپل جازې موږ راکړو په هغې کې به تاسو په هغې جاز باندې ماسکو ته رسئ نو دا دومره بې غیرته او بې شرمه پنجابیان دي دا خلک چې دوی په ډاګ وایي یار یہ تو سب پټھان ہیں وایي دا ټول پښتانه دي یعنې یو کم 80 کسانو کې موږ دغه یو څو پښتانونه وایي دې یہ تو سب پټھان ہیں تاسو ته د دې خلکو د ذهنیت پته نه لګي یو سېنیټر دی د دې پېښور دی عبدالرحمن حاجي صاحب نو دوی سره به اکثر ما دا خبرې کولې چې یاره بله دا مسله ټوله پاکستان دی او موږ پښتانه دې پاکستان ته به برباد کړو او پنجاب داسې خلک دی او داسې خلک داسې خلک دی نو هغه ماته نو هغه بیا یو وخت په لاهور کې په کارخانه ولګوله نو چې هلته یو کال ته تېر کړو یو ورځ راغی اسلام آباد کې ما کور ته نو ماته وایي چې لکه ټکر صاحب مې ولي وایي دا تا چې کومې خبرې کړې خو ډېرې کمې دي وایي دا خو ډېر بې غیرته خلک دی مې اوس درته پته ولګېدله مفتي محمود چې کله وزیر اعلی بیا ختم شو نو بیا دې حج لته نو ولي خان په خپل کتاب کې لیکي چې زه دلته ورغلم نو ده ماته وایي چې ولي خانه زه چې د حج نه واپس راشم نو بس پنجابیانو ته به وایم چې بس ستاسو وطن مبارک شه موږ د خپل پښتنو ځان له بندوبست کوو خو ولي خان وایي چې زه کور ته ورسېم نو ټلیفون راغی چې هغه په هارټ اټیک باندې مړ شو نو ماته بل ورځ یو کس ټلیفون کړی چې یاره ټکر صاحب دلته خو ډېر بد حال دی نو مې یاره زما یو مهرباني خو وکړه مې د فلرمان ته د خپل بیا ده ته یاد دي دا خبره فلرمان ته پته ده چې د خپل پلار خبره ورته وکړه چې تا هغه یاد لري چې ستا پلار ولي خان ته څه ویلي چې موږ به دا پنجابیان ته خپل هر څه پالو چې تاسو اخوا شئ موږ خپل بندوبست کوو مې هغه ورته لږه ورپه یاده کړه 10,000 سکالرشپ په ایجوکیشن های کمیشن کې ورکړی شوي په هغې 8,000 پنجابیان واشه او دا 2,000 په دې نورو درې صوبو باندې تقسیم کړي دغه پنجابیان دي شینواري که سر دې خلاص شوي نو خپلو نورو ملګرو سره فشار کړه ښه ملګرو پاک الله خوشحاله لره د ګام استازو ته مې بیا خواست دی چې کارونه کول پکار دي ګوره دا وطن مونږ به مو په خپل ازادو دا مونږ له بل څوک نه ازادوي دا زمونږ وطن دی دا به ګوره مونږ ازادو او چې زه کله خبر وکړم نو ګوره ولې په پاکستان اور بلېږي ځکه چې دوی ته پته چې دې باندې سره پروګرام دی ځکه چې زه کابل ته درغلم
د پاکستان د فوج ویان بین المللي د مطبوعاتو کانفرنس کوي چې مشعل خان ټکر د کاناډا نه کابل ته سره راغلی دی او استماده پروژه شروع کړه نو الته په دولت کې دنه ورلګېدلې چې دا د کوم قصه شروع کړه د ګام پروژه چې په مختلفو هیوادونو کې ما شروع کړه چې خپل استازي بټاکو نو دا یاد ساتئ چې نن یو خبره کېږي او موږ یو قدم اخلو نو موږ خپل منزل ته نږدې کېږو او هغه کسان چې کم کسان د پاکستان ایجنټان دي د هغوی جاسوسان دي نو هغه به دنیا ته ډېر ژر په ښکاره شي ډېر ژر به ښکاره شي نو زه تاسو ټولو ته ګوره رونه خواست کوم چې شپه ورځ په ځان یوه کوئ کارونه شروع کوئ دا خو له موږ کسان ټاکلي نه دي دا خو چې موږ ولسوالو ته لاړ شو بیا دلته یو خلک راچوت شي نو بیا به پاکستان په کوم تحقیق اچوي ما ته د دوی د رګونو پته چې دا څوک دي ځکه خو دوی لګیا دي زه په پاکستان کې لوی شوی د پاکستان د هر حرامیتوب نه زه خبر یم چې دوی په کومو طریقو باندې زموږ پاک وطن لوی افغانستان هغه لا تباه او برباد کړ د دې یو خبرې حساب کتاب مونږ کوو دا هر خبره مونږ نه هېره نه ده زمونږ د یوې خویندې او د یوې مور د هغې پرونو او د هغې د میندو په قبرونو د هغې سلګۍ زمونږ هېرې نه دي زمونږ د خپلو ماشومانو د قبرونو آهونه هېر نه دي زمونږ د خپلو مشرانو چې خپل زلمي بچې قبرونو ته کوزول د هغوی د سترګو اوښکې زمونږ هېره نه دي د دې یوې خبرې بدل به موږ د پاکستان نه اخلو انشاءالله تکړه شئ بچو راپاسئ ګوره زما په دې یو خبره پس برمان کوئ راپاسئ دا زمونږ وطن دی وګورئ دا خپل وطن به ازادوو راپاسئ په دې تورو پنجابیانو پسې دا هغه بېغیرته پنجابیان دي چې احمدشاه بابا په کندهار ته روان شوی نه و دوی به ورته په لاهور کې لارې جارو کولې دا هغه بېغیرته پنجابیان دي دا د ښځو په وخت پیدا شوي پنجابیان دي دوی به د انګریزانو په وخت کې بنګلې اچول کړۍ به د سور اچولې راجګانو په ویښتو کې به هم ځان د سرو کالي اچولي وو دا هغه بېغیرته خلک دی دا هغه نرښځي خلک دی د هغې د اولاد زموږ د کوزو پښتونخوا د شملور پښتانه د هغوی په مخ کې په ګوټه کې ولاړ دي راځئ ګورئ تاسو بیا پرې راپاسئ ګینې دا وطن راورانئ دا شته وطن راورانئ ګورئ بچو راپاسئ ګورئ یو وطن دې پنجابیانو نه خپل بدل اخلو اوس مو په لوی الله سپارم تل دې وي پښتو تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زموږ د پلار نیکه ګران او خوږ وطن د اباسین نه تر د امو پورې لوی او ډېر لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشعل خان ټکر